اکثره ځوانان یا اکثره خلک د سیکس څخه یې زړه موړ شي او نور یې سیکس کولو یا معاملې کولو ته زړه نه کېږي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نښان ووهئ. مننه. څنګه د خلکو زړه د معاملې څخه مړېږي؟ لکه څنګه چې اکثره خلک له دغسې توطیاتو سره یا له دغسې پېښو سره مخامخ کېږي، نو هغه خلک چې له داسې پېښو سره مخامخ کېږي زما د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو مطلب ښه ځان پوه کړئ. ځینې ملګري داسې وي چې اکثره وخت پردو ښځو ته د دوی زړه کېږي، یعنې زنا کولو ته زړه کېږي، خو خپلې ښځې ته یې زړه نه کېږي. د دې لپاره څه وکړم چې دغه کارونو څخه لاس واخلم؟ نو تاسو کولی شئ چې هغه وخت چې کله تاسو سیکس یا کوروالی کوئ، تاسې دغه دوه کارونه حتما کوئ. لومړی، چې هر کله تاسو کوروالی کوئ نو له کوروالي څخه مخکې تاسې خپله لکه مثلا خاوند او مېرمنه دواړه حمام کوئ او له هغه وروسته بیا معامله کوئ. دوهم، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه سړی یا هغه مېرمنه چې د کور کارونه کوي او بعد د هغه نه چې د کور کارونه یې خلاص کړي، کومې جامې چې په کور کارونو کې استعمالوي نو د خدای لحاظ وکړئ هغه د تخت په وخت کې مه استعمالوئ. یعنې چې هر وخت تخت ته ځئ نو تاسو خپل تخت لپاره ځان ته جامې یا کالي واغوندئ او ځان سینګار کړئ تر څو خاوند مو په زړه خلاصه تاسو سره معامله وکړي. او هغه نارینه چې د کار څخه راځي او په مردان بدن او د ویلډینګ بویونو سره راشي او کور کې د خپلې مېرمنې سره کوروالی کوي نو د خدای لحاظ وکړئ له دغسې شیانو څخه له دغسې کارونو څخه ډډه وکړئ. هر ټیم باید د کوروالي لپاره ځان ته یو نزاکت وټاکئ، یعنې ځان لپاره داسې نزاکت وټاکئ چې هم تاسې صفا اوسئ او هم مو مېرمن په نظافت سره پاکوالی ولري. نو د خدای لپاره دغه کارونه مه کوئ. هېڅ وخت داسې کار مه کوئ چې هم د ستاسو د ښځې ترمنځ او هم ستاسو ترمنځ داسې درز جوړ شي، یعنې دواړه خپل نظافت مراعات کړئ. هېڅ وخت د کور په کالیو سره د کوروالي په مخ کې یا په تخت کې مه سره یوځای کېږئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه اخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.